پخوانیو چارواکو او سیاسي څیرو په انقره کې څه پریکړه کړې؟ په سلامونو مارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر رالی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یو شمېر سیاسي څیرې د سیاسي ګوندونو مشران او د پخواني حکومت چارواکي په لومړي ځل د ترکیې په انقره کې راټول شوي ول، څو د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت یووالي شورا رامنځته کړي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره هممهاله زیاتره سیاسي څیرو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هیواد پرېښود او تر اوسه په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. خو تېره شپه په لومړي ځل سیاسي څیرې او پخواني چارواکي چې ډیری د طالبانو سره د هغوی د تېرې دورې پر مهال د جنګ مخینه لري، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې سره راټول شوي وو او غونډه یې جوړه کړې وه. د دغه غونډې یو ګډونوال چې نه غواړي په ریپورټ کې نوم یاد شي، دوی چا ویله ته وویل چې په دغه غونډه کې 40 کسانو ګډون کړی و او له 9 ساعتو خبرو اترو وروسته دغه پایلې ته ورسېدل چې په لومړي ګام کې به طالبانو د خبرو میز ته وغواړي او که طالبان مذاکرات ونه منل نو له پوځي لارې به لاس په کار شي. دغه سرچینه وایي چې مارشال عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سایف، حاجي محمد ماقی، قاطع محمد نور، احمد ولی مسعود، میررحمان رحمانی، محمد عالم ازدیار، رحمت الله نبیل، د صلاح الدین ربانی او اسماعیل خان استازو، لسګونو سیاسي څیرو، د پخواني پارلمان وکیلانو، یو شمېر پخواني وزیرانو او پخواني جنرالانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. یو شمېر سیاسي شخصیتونه چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي په دغه غونډه کې په انلاین توګه برخه اخیستې وه. د دغه غونډې ګډونوالو یو مادهیز پرېکړه لیک نشر کړی او ویلي دي موږ ټول ګډون کوونکي په یو صف کې د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت شورا په نوم راټول شوي یو، څو خپل ګران هیواد د دې ناوړه وضعیت څخه د خلاصولو لپاره هلې ځلې وکړو. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده له طالبانو غواړو چې نور د هیواد ړنګولو او تباهۍ لامل نشي او د مسایلو د حل لپاره د خبرو میز ته حاضر شي. تاریخي تجربو ښوولي چې هیڅ ډله د زور له لارې نشي کولی په دغه خاوره دوامداره حکومت ولري. په دغه اعلامیه کې د دغه شورا د جوړښت هم وړاندې شوی دی او ویل شوي دي چې دغه جوړښت به د عالي شورا اداره، رهبري شورا او 10 کاري کمیټې ولري. طالبانو تر اوسه د هر ډول مذاکراتو غوښتنې رد کړي دي او په وروستیو کې د مصالحې عالي شورا هم لغوه کړې ده. دغه ډله خپل حکومت مشروع بولي او وایي که سیاسي څیرې غواړي کولی شي افغانستان ته ور وګرځي او عادي ژوند غوره کړي. طالبانو تر اوسه په بهر کې د میشتو سیاسي څیرو اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي او دوی چې ویله له هڅو سره ونه توانېده چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلي. دا زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.